ریچ ډیډ پور ډیډ یعنی غریب پلار او مالدار پلار. دا د کتاب نوم دی. د کوم کتاب خلاصه به چې انشاءالله نن موږ تاسو ته په دې ویډیو کې درکوو. و دا یو داسې کتاب دی چې دا به ډېر کم او خوش قسمته خلک ګوري. یو داسې کتاب دی چې پکار دی چې دغه کتاب په سکول کالج کې وړو ته وښودل شي. دا یو داسې کتاب دی چې چا هم کتلی دی او عمل یې پرې کړی دی نو د هغوی مالي حالات مکمل بدل شوي دي. د هغوی مالي حالات لږ نه او ډېر زیات ښه شوي دي. په همدې وجه باندې د رابرټ کیوساکي دغه کتاب کوم چې یو امریکن آتر دی مارکیټ ته په راتللو سره سمدستي د 32 میلیونو نه زیاتو خلکو واغستو په 51 ژبو کې او په 109 ملکونو کې. خو زما دا یقین دی که چېرته اوس په دې ټایم کې دغه ویډیو 100 کسان ګوري نو په ګارنټۍ سره دا خبره کولی شم چې په 100 کې به 95% خلکو ته د دې کتاب باره کې هیڅ پته نه وي، هیڅ معلومات به نه وي. هغوی به نه پوهېږي چې په دې کتاب کې څه شی دی، چا لیکلی دی او په دې کې چې کومې زده کړې دي دا زموږ د ژوند لپاره څومره ضروري دي. نن به موږ تاسو ته انشاءالله د دې کتاب مکمل خلاصه په دې کې چې سم دي د الف نه واله یې پورې دا ټول به راته ښایو، په یو لفظ باندې به پوه کوو او انشاءالله د دې ویډیو د کتلو نه بعد به تاسو په خپل ژوند کې ډېره غټه تبدیلي وګورئ. که چېرته تاسو پرې خبرو باندې عمل وکړئ نو تاسو مالي حالات چې کوم دي دا به ډېر زیات ښه شي. اوس راځئ چې وګورو چې په دې کتاب کې اخر څه دي، رابرټ کیوساکي ورکې څه لیکلي دي او دا ولې 32 میلیونه خلکو واغستو. نو دغه کتاب ریچ ډیډ پور ډیډ یو امریکن آتر رابرټ کیوساکي لیکلی دی چې د هغه 2 پلارانو، یو ته به یې ریچ ډیډ ویل مالدار پلار او بل ته به یې ویل پور ډیډ غریب پلار. خو ګوره اصل کې د هغه یو پلار و زموږ په شان دی چې هغه ډېر زیات غریب و، پی ایچ ډي هم کړې وه، په سکالرشپ باندې نور تعلیم هم کړی و، ډېر زیات قابل انسان و خو ډېر زیات غریب هم و. په یو سکول کې به یې ټیچنګ کوه او په ډېره کمه تنخوا باندې به یې گزاره کوله. او بل طرف ته دی چې دا ریچ ډیډ دی دا چې ورته مالدار پلار وایي دا اصل کې د دې پلار نه و، دا د دې د ملګري د مایک پلار و چې هغې 8 هم نو پاس کړی، په 8 کې پیل شوی و. خو د هغې نه باوجود هم د مایک پلار دا چې ورته ریچ ډیډ وایي په ټوله علاقه کې یو مشهور او مالداره شخصیت و. رابرټ یعنی د کتاب لیکونکی وایي و زه چې کله ورکوټ یم سکول ته به لاړم او ما خپلو ملګرو ته وکتل، کلاس فیلو ته به مې وکتل، امزولو ته به مې وکتل، د هغوی چې کوم خوراک و کوم لباس و په کومو موټرو کې به هغوی سکول ته راتلل نو زما په زړه کې به هم دغه ارمان او خواهش پیدا شو کاش چې دغه شانې لباس زما په غاړه وی، دغه شانې خوراک ما هم کولی او زه مې پلار به داسې موټر کې راوستلی سکول ته. نو زه چې کله د سکول نه لاړم یو ورځ نو پلار سره مې میلاو شم، کوم چې د سکول ټیچر و. ما ورته ویل چې پلاره ما ته داسې طریقه وښایه چې زه امیر شم، مالداره شم، یعنی داسې طریقه راته وښایه چې د هغې په وجه باندې موږ مالدار شو. نو پلار مې راته ویل چې ګوره تا ته خپله ښه پته ده زه په خپله د یو عام سکول ټیچر یم، لږه تنخوا مې ده، یعنی یو غریب انسان یم. نو چې زه په خپله غریب یم خپل ځان مې مالداره نه کړو نو تا ته به زه د مالداره کېدو څه طریقه وښیم. ته داسې کولی شي ستا دا ملګری چې کوم دی مایک د هغه پلار آلریډي یو مالدار انسان دی، په ټول کلي کې خلک پیژني، ته ورشه هغه سره کښېنه او دغه پوښتنه ته وکړه چې زه به څنګه مالداره شم. نو هغه مالدار دی د مخکې نه نو واقعي چې به تا ته یو لار سیده کړي، څه طریقه به درته وښیي چې ته به څنګه مالداره شي. نو ما همداسې وکړل، زه مې خپل ملګري سره میلاو شم مایک سره او مایک ته مې ویل چې ته ما خپل پلار سره لږ میلاو کړه، زه د هغه نه دا پوښتنه کوم. و هغه راته ویل چې صحیح ده. نو دوی لاړل د مایک د کور ته چې د مایک پلار سره میلاو شي. د مایک پلار په کور کې نه و ځکه چې هغه یو ډېر زیات مصروف انسان و، د هغه د رسټورانټ وي، هوټل وي، داسې نور ډېر کارونه به یې کول نو په هغې کې هغه ډېر زیات مصروف و. خو خیر ډېره اوږده کیسه را د مایک پلار راځي او د سره میلاو شو. چې ورسره میلاو شو نو دې ته تا پوښتنه وکړله او هغه لګیا شو د تا د مالدار کېدلو طریقې ښودلې شروع کړل او په دې وجه باندې دی د خپل ملګري پلار ته ریچ ډیډ ویو. ریچ ډیډ ولې ځکه ویو ځکه چې هغه د تا د مالدار کېدلو طریقې وښودلې، داسې طریقې ورته وښودلې چې د هغې په وجه باندې نن دا په ټوله دنیا کې خلک پیژني، مشهور هم دی، عزت هم ورسره دی، دولت هم ورسره دی او شهرت هم ورسره دی. او همدغه طریقې که چېرته تاسو هم زده کوئ په خپل ژوند کې عملي کوئ نو واقعي چې تاسو هم ډېر زیات عزت، دولت او شهرت لاسته راوړئ. نو بس د همدې ځایه د رابرټ فاینانشل ایجوکیشن یعنی د مالي زده کړو شروعات کیږي. د دا ریچ ډیډ چې دی دا ولې ټولې هغه طریقې ښیي چې را مالدار کېږي به څنګه، ټول عمر به مالدار څنګه پاتې کېږي، پیسې به څنګه ګټي، په صحیح طریقې سره به پیسې څنګه خرج کړي، پیسې به ډبلې څنګه، ټریپل کې به څنګه، همداسې نور کاروبارونه به څنګه مخ په وړاندې بوځي.
او همداشانې د هغه غلطیانو په باره کې ورته وایي که چېرته یو کس هغه کوي نو ټول عمر به همداسې غریب ګرځي، هېڅکله به مالدار نه شي. خو که چېرته د دې غلطیانو نه د یو غریب نه غریب انسان هم ځان وساتي نو ډېر زیات زر به مالداره شي. درس نمبر 1 د مالدار کېدلو لپاره ریچ ډیډ رابرټ ته لومبنی دا درس ورکو. وی رابرټ ګوره یاد ساته د ریچ ډونټ ورک فار منی. مطلب دا دی چې مالدار خلک دا هیڅکله د پیسو لپاره کار نه کوي بلکې پیسې د مالدار خلکو لپاره کار کوي. غریب به ټول عمر د پیسو لپاره کار کوي. خدا څنګه کېدلی شي؟ درې څه مطلب دی ټوله دنیا لګیا د پیسو لپاره کار کوي. زه هم د پیسو لپاره کار کوم، ته هم د پیسو لپاره کار کوي او هر یو کس لګیا دی د پیسو لپاره کار کوي. څوک هم چاته مفت کار نه کوي. خو نه د دې اصل کې دا مطلب نه دی. په دې باندې د پوهېدلو لپاره به زه تاسو ته ورکوډه شان اګزامپل درکړم او د اګزامپل سره به تاسو په خپله په دې باندې پوه شئ. فار اګزامپل دوه ملګري دي، صحیح ده؟ د یو نوم دی افضل، د یو نوم دی علي. دواړه په یو کارخانه کې، فیکټري کې، کمپنۍ کې یا بل ځای کې کار کوي. د دې هم 100,000 روپۍ تنخوا ده، د دې هم 100,000 روپۍ تنخوا ده. کله چې میاشت پوره شي دواړه تنخواګانې والي. افضل چې تنخوا واخلي فضل خرچي شروع کړي، ټولې پیسې دوړه کړي. میاشت لا نیمایي پورې رسېدلې نه چې سره بیا پیسې نه او راکارځول کوي، هېڅ بچت ورکوي ونه کوي. بل خواته علي څه چل کوي؟ کله چې علي 100,000 روپۍ تنخوا واخلي د ده هم 100,000 روپۍ ده او د علي هم 100,000 روپۍ ده، نو علي ورسره څه چل کوي؟ علي خپلې ټولې خرچې په پلان باندې کوي، هېڅ فضول خرچي نه کوي. علي ته پته ده چې دا زما د جیب خرچه ده، دا د کور خرچه ده، دا د وړو خرچه ده، دا د دې خرچه ده، دا د دې خرچه ده، ټولې ترې لرې کړي او د دې نه علاوه ځان سره بچت هم وکړي. نو همدغه شانتې د وخت په تېرېدلو سره کال دوه بعد د دواړو تنخواګانې 10,000 روپۍ زیاتې شوې. د افضل تنخوا هم 10,000 روپۍ شوه، د علي تنخوا هم 10,000 روپۍ شوه. کله چې افضل وکتل چې اوس خو زما تنخوا 10,000 شوه، له اول 20,000 وه اوس 10,000 شوه، بس ځان ورته مالدار ښکاره شو. نو افضل څنګه کار شروع کړو؟ افضل به چې اول ځان ته په 1,000 روپۍ باندې یو جوړه جامې اخیستلې، اوس ځان ته په 2,000 باندې علي. اول به چې عام پیزار پخپو کول، اوس څه کوي؟ اوس د باټ او د سروس نه ځان ته پیزار اخلي، خو ګران هرڅه علي. ولې؟ ځکه چې دې ته ځان مالدار ښکاره شو، د وخت نه مخکې ځان ته مالدار وویو. بله غلطي دا وکړه چې لاړو او په کښتونو باندې ځان ته یو گاډی راویستو، اوس هره میاشت 15,000 په هغه کښت کې مور کوي. نو صحیح ده د افضل تنخوا خو زیاته شوه خو خرچې هم ډبلې نه او تریپل یې کړې، نو د تنخوا څه فایده شوه؟ او بل طرف ته علي څنګه چل کړو؟ کله چې علي وکتل چې زما تنخوا اوس 10,000 نور هم زیاته شوه، د 20,000 نه 10,000 شوه، نو د مخکې نه هم ځان سره لږې ډېرې پیسې بچت کړې وې، هغه پیسې هم راواغېستلې او د تنخوا چې زیاته شوه دې ته یې غنیمت وویو. دا یې ورسره کړلې او په پراپرټي کې انویسټ کړې، یعنې لږه شانې ځمکه یې په واغېستله. اوس هره میاشت 2-3 میاشتې بعد دغه ځمکه اخلي او خرڅوي، اخلي او خرڅوي او ښه ډېرې پیسې ورکې ګټي. نو علي چې په ځان باندې کومه سخته تېره کړې وه، کومې پیسې بچت کړې وي، په پلان باندې خرچې کړې وي، فضول خرچي نه وه کړې، هغه ټولې پیسې د چې کومې بچت کړې وي اوس هغه لګیا دي او علي ته کار کوي. علي دا پیسو لپاره کار نه کوي بلکې هغه پیسې الټه لګیا دي او علي ته کار کوي. دا که اوده که ایخي که بادي که باراني که روغي که ناروغي که هر څه وي، د چې کومې پیسې بچت کړې وي هغه بس اوس لګیا دي او د ده لپاره شپه او ورځ کار کوي، لګیا دي. او بل طرف ته افضل غریب، افضل څه کوي؟ د پیسو لپاره کار کوي. ځکه که چېرته افضل کار ونه کړي او کار پرېږدي، په خپل کار کې ډېر زیات تنګ دی خو د هغې نه باوجود دا مجبور دی او بس دا به دا کار کوي. که چېرته یې ونه کړي نو د دې د ګاډي دغه کش به څوک خلاصوي؟ دی چې ځان پرې ګرانو کپړو باندې جامو باندې اموخته کړی، پیزار ځان ته علي، د باټا د سروس، د دې لپاره به دې ته پیسې څوک ورکوي؟ نو افضل په یو جال کې راګیر شو او علي چې کوم دی ځان د جال نه ویستو. نو دغه جال ته د افضل چې ورکې راګیر شو دې ته ریچ ډیډ یو ډېر ښکلی نوم ورکو، ایسیټس او لایبیلیټي. په دې جال کې چې څوک هم راګیر شي، ګوره دا خبره ځان سره په یاد ساتئ، هغه هېڅکله مالداره کېږي نو ټول عمر غریب پاتې کېږي. اوس دا ایسیټ څه ته وایي او لایبیلیټي څه ته وایي؟ په دې باندې ځان پوه کړئ او په ذهن کې ځان سره خامخا سیو کړئ. ایسیټس هغه څه ته وایي چې هغه ستا جیب ته پیسې راولي. ایسیټ څه ته وایي؟ هغه څیز ته وایي چې هغه ستا جیب ته پیسې راولي، ستا په جیب کې پیسې واچوي. او لایبیلیټي هغه څیز ته وایي چې هغه ستا د جیب نه پیسې وباسي، ستا د جیب نه پیسې لرې بوځي. لکه فار ایگزامپل تا سره 15 لکه روپۍ پیدا شوې، ته دغه 15 لکه روپۍ راوالې، پرې باندې ځمکه والې،
یا په یو بل کاروبار کې خرج کړي، نو پرې 15 لک روپۍ باندې تا یو کاروبار روان کو، نو دا 15 لک روپۍ به هر میاشت هر هفته یا 2-3 میاشتې بعد به دا خامخا ستا جیب ته به دا پیسې به ورته راولي، ورنه به یې وباسي نه، دا به ستا جیب ته ګټه راولي. نو دې ته ویل کېږي ایسیټس. او که چېرته ته همدغه 15 لک روپۍ راوالې، پرې باندې ځان ته موټر سایکل والې، پرې باندې ځان ته موټر والې، نو دا موټر به څه کوي؟ دا به هره میاشت ستانه خرچه کوي، هره ورځ هر هفته به دا ستانه خرچه کوي، ځکه چې ته پرې کې پټرول هم اچوي، دې ته به ټیرونه ملي، پرې کې به نور کار هم کوي، نو دا به الټا ستا جیب نه پیسې وباسي. نو دې ته ویل کېږي لایبیلیټي. لومبنی درس ریچ ډیډ رابرټ ته دا ورکو وایي که غواړې چې مالدار شي نو په ایسیډ او په لایبیلیټي باندې ځان پوه کړه. دا د ریچ ډیډ پور ډیډ د کتاب یو مین خبره ده. که په دې باندې چا ځان پوه کړو نو هغه به خامخا مالدار کېږي او ډېر زر به مالدار کېږي. که چېرته هغه ته په ایسیډس او په لایبیلیټي کې فرق ښکاره شو، چېرې ایسیډ څه ته وایي، لایبیلیټي څه ته وایي، نو ورته ویل چې ته به لاول داسې کار وکړي چې په لایبیلیټي باندې به فوکس نه کوې، د لایبیلیټي نه به ځان وساتي، ځکه چې لایبیلیټي ستا د جیب نه پیسې وباسي. په داسې څیزونو باندې فوکس وکړه، توجه ورکړه او داسې څیزونه ځان ته زیات کړه چې هغه ستا جیب ته پیسې راولي. یعنی دا ورته ویل چې کله هم تا سره پیسې پیدا شي نو مزې پې مه کوه، د وخت نه مخکې ځان ته مالدار مه وایه، بلکې دغه پیسې راوله، دا انویسټ کړه، دا په کاروبار کې بند کړه چې دغه پیسې ستا جیب ته نورې پیسې راولي. نو دې پیسو نه بیا نورې پیسې هم جوړ شي او دغه پیسو نه بیا نورې پیسې جوړ شي او په نتیجه کې به ته مالدار شي. خو که چېرته تا سره پیسې پیدا شي ته به ډایرکټ د خپل شوق په باره کې سوچونه شروع کړي چې یاره موټر سایکل سره مې شوق دی، آیفون سره مې شوق دی، موټر سره مې شوق دی او ته پې هغه واخلي، نو دا لایبیلیټي دی، دا ستا جیب نه پیسې وباسي، دا یو جال دی، پر یې جال کې تا راګیرئ او ته به ټول عمر غریب پاتې شي، هېڅکله مالداره کېدلی نه شي. نو کله چې موږ او تاسو سره پیسې پیدا شي نو موږ څه کوو؟ موږ د ټول نه مخکې خو دا سوچ کوو چې ځان ته آیفون والم، موټر سایکل والم، یو موټر ځان ته والم، خو دا یو ډېر غټ جال دی. پر دې جال کې ځان مه راګیروئ. دا چې کوم دی یو غټه غلطي ده. د همدغې غلطي په وجه باندې یو کس هېڅکله هم نشي مالداره کېدلی او ټول عمر غریب او ناکام پاتې کېږي. نو چې کله هم در سره پیسې پیدا شي د لایبیلیټي سوچ مه کوئ، ځکه چې لایبیلیټي ستاسو جیب نه پیسې وباسي. د ایسیډ سوچ کوئ، ځکه چې ایسیډس ستاسو جیب ته پیسې راولي. په کاروبار باندې کړه دغه پیسې. درس نمبر 2 دویم نمبر درس ریچ ډیډ رابرټ ته دا ورکو وایي رابرټ په دویم نمبر باندې وایي دا خبره په یاد ساته چې مایند یور اون بزنس. د مایند یور اون بزنس مطلب دا دی چې خپل کار سره کار ساته. صحیح ده؟ خپل کار سره کار ساته، د بل کار سره کار مه ساته. مطلب یې سره مطلب یې دا دی چې یو خپل یو ورکوټه شانې کار شروع کړه. لکه تاسو لږ سوچ وکړئ که نه، موږ 15-14 کاله تعلیمونه وکړو، سخت او تنګ یې تېر کړو، محنتونه وکړو، خواري وکړو، د هغې نه بعد بیا موږ د خپل محنت او خواري او خپل سټیمنا خپل تعلیمونه چې کوم دي دا د نورو خلکو په ښه باندې راولو. زندگی زمونږ د تعلیم مونږ کړی، خواري مونږ کړې ده او دې نه بیا نور خلک ته فایده اخلي. خواري مونږ د ځان نه ایستري او بیا په 15,000 روپۍ باندې د نور خلکو په ښه باندې راځي. د خپلې انرژۍ نه او زمونږ د خپلې خواري نه مونږ په خپله فایده نه اخلو، نور خلکو ته فایده ورسو، نور خلک کامیابو، د نور خلکو بزنسونه او کاروبارونه دا مخ په وړاندې بوزو، سهار نه وایه تر ماښامه پورې د نور خلکو په کارونو کې لګیو چې څنګه مونږ هغوی کامیاب کړو او خپل ځانونه هم ناکام پرېښي دي. نو دلته د ریچ ډیډ رابرټ ته د کتاب د لیکونکي ته دا درس ورکو چې ګوروئ خپل کار کوه، ورکوډی کار کوه خو خپل کار کوه. خو ګوره د دې اوس دا مطلب نه دی چې تاسو په یو ځای کې جاب کې، ته په یو سکول کې ټیچر یا بل یو په هر په کمپني کې په کارخانه کې یا په بل ځای کې کار کوي او تا دا خبره واورېده چې نه به زه خو به خپل کار کوم او پردی کار ته پرېږدي. نه، د پردي کار کولو نه بغیر هم کامیابي نه میلاویږي. لاول به ته پردی کار کوې او د هغې نه بعد به ته خپل کار کوې، خو دغه پردی کار به د ټول عمر دپاره نه کوې. دغه پردی کار کوه، دغه جاب کوه چې په هر ځای کې کوې او هر څنګه جاب کې دا کوه، خو دې سره سره ته خامخا هر یو کس خپل یو ورکوټی شانې کار هم روانولی شي. اوس دا هر قسمه کار کېدلی شي. لکه زه به درته دلته یو خپل اګزامپل درکړم. کله چې ما دا خبره واورېدله مایند یور اون بزنس، یعنې چې د پردي کار سره سره ته چې په پردی کار کې که نه هغې سره یو خپل ورکوټی کار هم روان کړه که نه، ځکه چې په پردي کارونو کې څوک مخکې نه دي تللي، په پردي کارونو کې څوک مالداره شوي نه دي. که چېرته ته مالداري غواړې چې یو امیر انسان درنه جوړ شي نو ته به خپل کار روانې، خپل ورکوټی کار روان کړه. دغه ورکوټی کار الله جل جلاله ډېر زیات مخکې بوځي. نو ما چې دا خبره واورېدله مایند یور اون بزنس،
په 2020 کې 2020 کال کې زه په پرایویټ سکول کې ټیچر هم چې زما ډېره زیاته کمه تنخواه وه. نو ما دا خبره واورېدله ما ویل چېرې زه به دې سکول سره خامخا به زه خپل یو ورکوټی کار هم روان وم. نو ما ریزه کار وکړو چې ما د یوټیوب چینل کولاو کو. نو الحمدلله کیسه خو ډېره زیاته اوږده ده، خو نن په یوټیوب باندې مونږ الله تعالی کامیاب کړو، په فیسبوک باندې مونږ کامیاب کړو. همدغه شانې تاسو هم سوچ وکئ هر یو کس که دا هر څومره مشکل کار کوي هغه مشکل کار سره دا بل یو داسې کار هم شروع کولی شي، او دغه ورکوټي کار چې هغه ستا خپل کار وي د دې په مدد سره ته دغه مشکل کار نه خلاصېدلی شي. ستا به خپله مرضي که وکړه او که نه کې مه کوه، چې څه وخت دې خوښی کولاو کوه، چې څه وخت دې خوښی بند کوه، چې څه وخت دې خوښی چوټي وکړه، که راځي او که نه راځي دا ټول واګي به ستا په خپل لاس کې شي. نو ما دغه سوچ وکړو، ما ته ډېره زیاته فایده وکړه، په دې وجه باندې ما تاسو سره دا خبره شریکه کړه. اوس ضروري نه ده چې تاسو هم فیسبوک باندې کار شروع کوو، په یوټیوب باندې که په فیسبوک باندې شروع کوئ که په یوټیوب باندې هم ستا خپله خوښه ده. د دې نه علاوه ته نور د سوچ وکړه، کېدای شي تر دې نه هم نور غټ څه کولی شي، بل کار روانولی شي. نو که چېرته غواړئ چې یاره مالدار جوړ شئ نو بیا انکم سورس د ګټې ذریعې چې کوم دي دا ځان ته زیاتې کوي. بله خبره دا ګوره په یاد وساتئ چې دنیا ته د ډاکټر هم ډېر زیات ضرورت دی، د پایلټ، د انجینر، د ټیچر، د مصري، داسې د ډېرو خلکو ضرورت دی ورته. د دې خبرې دا مطلب نه دی چې ته خپل دغه جابونه دغه کارونه پرېږده او ته ډایرکټ هر یو کس دې راشي او بس بزنسمین دې شي او کارونه دې شروع کړي. نه، د دې مطلب دا نه دی. که ته چېرته یو ډاکټر یو ټیچر یو پایلټ یا هر څه د هغې سره سره ته بل یو کار هم شروع کولی شي، ځکه چې په جابونو کې څوک مالداره شوي نه دي. که ته مالداري غواړې ته به خپل کار شروع کړې، صحیح ده، هغه هم کوه، هغې سره سره چې کوم دی ته خپل یو بزنس د خپل کاروبار سوچ هم کوه. دریم نمبر درس ریچ ډیډ چې رابرټ ته په دریم نمبر باندې دا درس ورکوو. وګوره رابرټ په یاد ساته فاینانشل ایجوکیشن از ویری 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 اینڈ ویری امپورټنٹ. مطلب یې سره وایي مالي سواد چې کوم دی مالي زده کړه دا بې انتهایي ضروري ده. په دنیا کې مختلف قسم زده کړې شته، خو فاینانشل ایجوکیشن مالي زده کړې چې کوم دي دا ورکې نشته. یعنې موږ ته دا څوک نه وایي چې یاره پیسې به څنګه ګټې، مالداره کېږي به څنګه، ټول عمر به مالدار څنګه پاتې کېږي، دغه پیسې چې ته کومې وګټې دا به ته څنګه ډبلې څنګه ټریپل کې به څنګه کاروبار به څنګه روانې، دغه کاروبارونه به ته مخکې څنګه بوځې، پیسې به دې خرچ کې څنګه، او داسې خبرې موږ ته څوک هم نه کوي. تاسو په خپل علاقه کې په خپل کلي کوڅه کې لږ نظر واچوئ، اخوا دېخوا وګورئ، لږ سوچ ځان سره وکړئ. داسې خلک به خامخا وي چې هغوی سره به مخکې ډېر زیات مال حال جایداد و هر څه به ورسره و، مخکې ډېر زیات مالدار و، خو اوس غریبانان شوي دي. دا ولې؟ د دې اخر څه وجه ده؟ موږ داسې وایو که چېرې دا پلان کې نه دی، دوی مخکې ډېر زیات مالدار و، د دوی د تیلو پمپونه و، موټرې و ورسره، د دوی کورونه و، په پلان کې کې د دوی بنګله وه. داسې خبرې مونږ کوو که نه چېرې دوی سره ډېر زیات مال حال دولت خو مخکې ورسره اوس ورسره نشته. د دې اخر څه وجه ده؟ په څه وجه باندې دغه خلک غریبانان شو؟ دوی غریبانان ځکه شو ځکه چې دوی ځان د فاینانشل ایجوکیشن نه د مالي زده کړو نه محرومه کړی و. او کله چې څوک ځان د مالي زده کړو نه محرومه کړي، که دا هر څومره دا سر اسمان سره هم لګي که نه، هر څومره مالدار شي، خو دا به ډېر زر به دا غریب کېږي. او که چېرته یو غریب په دې باندې ځان پوه نه کړي نو دا به هېڅکله هم مالدار نه شي. که دا د سهار نه واله تر ماښام پورې یو شانې خواري او محنت کوي، خو دا به هم دغه شانتې غریب وي. نو په مالي زده کړو باندې ځان پوه کوئ. په دې کتاب کې د دې مکمل ډیټیل راغلی. اوس دغه کتاب تاسو ته دا ریزن ښیي، دا وجه درته ښیي چې ولې دغه خلک په څه ټایم کې ډېر زیات مالدار او بیا غریب شو. نو د دې نه تاسو هم ځان ساتلی شئ. نو ګوره واقعي دی چې د دوی په لاس کې ښه ډېرې زیاتې پیسې وي، مال حال دولت ورسره، الله تعالی پرې رحم کړی، یو چانس یو موقع یې ورته ورکړې وه. د دوی په لاس کې ښه آرسو، که په کروڑونو پیسې وي، که په لکونو او که په زرګونو وي. په دغه ټیم کې دوی ته پکار و، دوی ته څه پکار و؟ دوی ته دا پکار و چې دوی ځان پیژندلی وي. دوی دا سوچ کړی و چې ما سره اوس وخت کې دا پیسې دي، دا یو چانس دی، دا یو موقع ده، زه دا پیسې څنګه ډبل کړم، د ډبل نه څنګه ټریپل کړم، څنګه په دې باندې نور کاروبارونه روان کړم، یعنی یو کاروبار پې روان کړم، د کاروبار نه 2 کم بیا نور هم داسې زیات کړم. دوی ته پکار چې دوی دلته دا سوچ کړی وي، د ځان نه دا پوښتنه کړې وه چې یاره زه چې کومې دا پیسې لګوم آیا دا فضول خرچي ده او که نه دا زما په کار باندې راځي.
آیا دا په راتلونکي وخت کې ماته فایده وکړي او که نه ماته نقصان کوي. زه چې دا کم کار کوم آیا دا زما جیب ته پیسې راولي او که زما جیب نه پیسې وباسي. دوی خپلې زیات تر پیسې راواغستلې او په هغې باندې ځان ته لایبلیټیز واغستل، یعنې داسې کارونه پرې وکړل په داسې ځایونو کې خرچ کړلې چې هغوی به الټه د دې جیب نه پیسې ویستلې، پیسې به ورته راوستلې نه، پیسې به یې ویستلې او په نتیجه کې دوی واپس غریبان شو، په سرک باندې رالل. دوی ته دلته په کار و چې دوی دلته په دې باندې ایسټس اخیستی وو. داسې کارونه پرې کړي چې هغوی الټا د دې جیب ته پیسې راوستلې، هره میاشت 3 میاشتې بعد کال بعد، خو چې د دوی د جیب نه پیسې ویستلې نه، د دوی جیب ته پیسې راوستلې. نو دغه پیسې چې کوم دي دوی به ځان سره نورې پیسې پیدا کولې، نورو پیسو به نورې پیدا کولې او په نتیجه کې به دوی هیڅکله هم غریبانان شوي نه وو، خو بس دوی لایبلیټي او ایسټس یا یې نه وپېژندلي او یا یې ونه پېژندل. ګوره د پیسو ګټل اسان دي خو د پیسو خرچ کول ګران دي. پیسې هر څوک ګټي، زه یم ګټم، ته یم ګټي، بل یم ګټي، بل یم ګټي، خو د پیسو خرچ کول باندې هر څوک نه پوهېږي. او دا په دې نه ده چې ته څومره پیسې ګټي، زرګونه ګټي، لکونه ګټي، نه، ضروري دا ده چې ته څومره پیسې بچت کوې. که چېرته یو کس د میاشتې 1 لک روپۍ ګټي او ټولې پیسې راوړي او فضولي خرچ کوي، څه پلان ورسره نشته او بس راوړي او خرچ کوي او ټولې پیسې دوړه کوي. بل طرف ته یو کس 100,000 روپۍ میاشت لري، په دې 100,000 روپۍ کې دا بچت کوي، ټولې خرچې په پلان سره کوي، فضول خرچي نه کوي. نو د 100,000 والا کس چې کوم دی دا د 1 لک والا تنخواه نه په زرچنده ښه دی. 4 نمبر درس. په 4 نمبر باندې ریچ ډیډ رابرټ ته دا درس ورکو. رابرټ ګوره که غواړه چې مالدار جوړ شي نو دا خبره هم ځان سره همیشه په یاد ساته. خبره کومه وه؟ خبره دا ده چې ډونټ ورک ټو ارن، ورک ټو لرن. مطلب یې دا دی چې ګوره هیڅ کله هم د ګټې دپاره کار مه کوه، کار کوه د زده کړې دپاره. یعنې ته چې په یو ځای کې کار کوې نو دا مه وایه چې زه دلته پیسې ګټم، بلکې دا وایه چې زه دلته زده کړه کوم. تاسو ته پته شته چې مالدار خلک ولې مالدار دي؟ دې ته خلک ولې مالدار وایي؟ ځکه چې مالدار هر وخت کې زده کړې کوي، نوې زده کړه کوي، د هر چا نه زده کړه کوي، په هر ځای کې زده کړه کوي او د هر څه نه زده کړه کوي. او دا پته درته شته چې غریب ولې غریب دی؟ غریب ځکه غریب دی ځکه چې غریب زده کړې نه کوي، نوې زده کړې نه کوي او د چا نه هم زده کړې نه کوي، په یو ځای کې هم زده کړه نه کوي. د زده کړې دا مطلب نه دی چې خپل کار پرېږدی او لاړ شي چېرته سکول کالج ته. د زده کړې مطلب دلته دا دی لکه فار ایگزامپل کله چې موږ ته په یو ځای کې جاب میلاو شي، په یو ځای کې موږ ته کار میلاو شي، که هغه راته په سکول کې ټیچنګ میلاو شي، که په کارخانه کې، کمپنۍ کې یا په بل ځای کې موږ ته څه کار میلاو شي، نو موږ څه کوو؟ موږ چې هلته وردن نه شو، تنخواه ته وګورو، موږ وایو چې یاره بس همدا ګزاره حال تنخواه زما پې ګزاره کېږي. نو په دې ټایم کې موږ خپل ذهن، خپل دماغ دا سکیور کړو، بند کړو، بس نور زده کړه موږ بندې کړو او موږ څه کوو؟ موږ خپل ټول ځان دغه کار ته وقف کړو چې یاره بس دا به زه د قیامت د ورځې پورې، یعنې تر څو چې زه ژوندی یم بس زه به دلته کار کوم، ښه خواري او محنت به کوم، دا سړی به کامیابوم خو بس زه به همدغه شانتې غریبي م په همدغه لږې تنخواه باندې به ګزاره کوم. خو که ته چېرته زموږ په ځای باندې یو مالدار ذهن والا، یو غټ ذهن والا راولي د سکول ته وردننه کې، په کوم سکول کې چې موږ ټیچنګ کوو هلته کې وردننه کې، نو هغه به دا سوچ نه کوي چې زما هلته تنخواه څومره ده، د هغې کار به تنخواه سره نه، تنخواه به الي، داسې نه چې تنخواه به نه الي، تنخواه به الي خو هغه دلته اصل کې د زده کړې دپاره راغلی. هغه به دا سوچ کوي چې یاره د کس د سکول لاسته راوړو، دا د دومره غټ سکول مالک شو، دا څنګه مالک شو او زه څنګه مالک کېدلی شم. که چېرته هغه تاسو یو کارخانې ته وردننه کوئ، که دا اوس هر قسمه کارخانې، نو هغه به دا سوچ نه کوي چې یاره زه به دلته یو کاریګر یم، د هغه تنخواه سره کار نه، تنخواه هم الي خو د هغه مین کار زده کړې سره، هغه دا زده کړه کوي، دا سوچ کوي چې یاره د کس دا کارخانه لاسته راوړه، د دومره غټې کارخانې مالک شو، فیکټري مالک شو، زه څنګه د دومره غټې کارخانې مالک کېدلی شم. یو کمپنۍ ته یې وردننه کړي نو به دا سوچ کوي چې یاره دا کمپنۍ د چا ده، د دې کمپنۍ مشر څوک دی، هغه ولې د دې کمپنۍ مشر شو او زه څنګه د دې کمپنۍ مشر کېدلی شم. دغه فرق دی په موږ او په تاسو کې، دغه فرق دی په غریب او په مالدار کې. زموږ په علاقه کې دلته ډېر داسې کسان دي چې اول په یو غټه کارخانه کې به یو معمولي شاګرد و، خو اوس د هغوی خپلې غټې کارخانې دي. ما داسې کسان هم کتلي دي چې هغوی په پرایویټ سکول کې به ټیچنګ کوه، اوس یې خپل سکولونه دي، خپل ادارې دي. نو کله هم چې تاسو یو ځای ته وردننه شئ په جاب باندې، جاب کوه، ښه په ایماندارۍ سره کوه، خواري او محنت کوه، خو خپل دماغ مه بندوه، زده کړه کوه، ډېره زیاته زده کړه کوه، دا سوچ کوه چې یاره د پلانکي کس دا پلانکی کاروبار لاسته راوړو نو زه یې څنګه راوړلی شي. یو غټ کاروبار روانول، یو غټ بزنس روانول دا د هر چا د وس کار نه دی. واقعي دی چې دا داسې اسانې خبرې نه دي، دا صرف په خولې باندې اسان دي او نور کول ډېر ګران دي.
خو یو ورکوټه تخم یو ورکوټه دانه راغستل او دا کرل دا د هر چا وس کار دی. د دې وس الله تعالی هر چاته ورکړی دی. ته یو ورکوټه تخم راواله یو دانه راواله وې کرا او دې پوره خیال ساته حفاظت کوه ان شاء الله الله تعالی بر ډیر زر یو غاټه ونه جوړ کی او دغه ونی د سوري لاندې بم تکینی او دې چې کم پل کم فروټ دی هغه بم ته خوري. زموږ د خبرې مطلب دلته راځي چې چا خپل کاروبار د کروڑونو نه شروع کړي. هر چا ورکوټه سټیپ اغسته یو ورکوټه قدم اغسته او پر ورکوټه قدم کې الله تعالی ډیر زیات برکت اچولې دی. نو تاسو ورکوټه قدم واخلئ او ان شاء الله تاسو کاروبار تاسو خپل کار دا بل الله تعالی ډیر زیات مخکې بوزي او تاسو مالدار شئ. دا کوم خبره چې تاسو اوریدلې پرې باندې خامخا عمل وکړئ. ځکه که پرې باندې چېرته تاسو عمل نه کوئ نو بس زمونږ د دې ویډیو بیا څه فایده نشته او تاسو خپل وخت هسې ضایع کو او که چېرته پې تاسو عمل وکړئ ډېرو زیاتو خلکو پې عمل کړی فایده یې ته اخیستې ده او تاسو یقین وکړئ چې ما هم پرې باندې عمل کړی او ما ته ډېره زیاته فایده را رسولې او په دې وجه باندې ما تاسو سره هم شریکه کړه. نو که تاسو ځان ته هوښیار وای نو انشاءالله تاسو به د دې نه ډېره زیاته فایده واخلئ. د ویډیو سمري اوس دلته زموږ د ویډیو یو وړه شانې خلاصه لومبنی درس ریچ ډیډ رابرټ ته دا ورکو. وی ګوره همیشه دا خبره په یاد ساته چې ریچ ډونټ ورک فار منی. وی مالدار خلک چې کوم دي دا د پیسې لپاره هیڅ کله کار نه کوي بلکې پیسې د مالدار خلکو لپاره کار کوي او پیسې به ستاسو لپاره څنګه کار کوي. پیسې به ستاسو لپاره هله کار کوي کله چې تاسو په ایسټس او په لایبیلیټي کې فرق وپېژنئ چې دا لایبیلیټي څه ته وایي او ایسټ څه ته وایي نو هله به پیسې ستاسو لپاره کار کول شروع کړي. دویم درس یې ورته دا ورکو چې مایند یور اون بزنس یعنی خپل کار سره کار ساته. صحیح ده خپل کار سره کار ساته یعنی مطلب یې دا دی چې د بل سره هم کار کوه صحیح ده ښه خبره ده خو هغې سره سره د خپل کاروبار سوچ هم کوه چېرته خپل یو ورکوټه کار هم روان کا. په دریم نمبر ورته دا درس ورکو چې فاینانشل ایجوکیشن از ویری ویری اینڈ ویری امپورټنټ چې مالی زده کړه مالی سواد دا ډیر زیات ضروری دی بې انتهایی ضروری دی. یعنی خرچې کمې کا فضل خرچي مه کوه او لږې ډېرې پیسې بچت کوه او هغه انویسټ کوه. یعنی ته چې کومې خرچې هم کوې ستا چې کومه تنخوا هم د څومره پیسې مالي د هفتې لري د میاشتې لري هغه بالکل په پلان سره لګوه بغیر د پلان نه هیڅ یو کار مه کوه. څلورم نمبر باندې ورته درس ورکو ډونټ ورک ټو ارن ورک ټو لرن یعنی چې کوم ځای کې هم کار کوې کار کوه خو کار د ګټې دپاره مه کوه د پیسو لپاره مه کوه بلکې د زده کړې دپاره کوه. یعنی که ته چېرته چا سره په کارخانه کې په کمپنۍ کې یا په هر ځای کې کار کوې هغه سره کار کوه خو په ایماندارۍ کار کوه خو باید چې ستا مین مقصد پیسې ګټل نه وي ستا مین مقصد او سوچ دا وي چېرې دغه شانې اداره دغه شانې کمپنۍ دغه شانې کارخانه دغه شانې کاروبار به زه څنګه لاس ته راوړم زه به څنګه داسې کاروبار مالک شم دغه سوچ کوه. دې ته ویل کېږي زده کړه او ما تاسو ته ویل داسې ډېر کسان دي چې اول خلکو سره په کارخانو کې کار کوي په یو اداره کې کار کوي او بیا وروسته دوی هماغه شانتې د دې نه هم غټې غټې ادارې خپل لاس ته راوړي او د دې نه هم د غټو غټو کارخانو ادارو مالکان شوي دي نو چې هغوی کېدلی شي تاسو ولې نه شئ کېدلی. تاسو ته پته شته چې په دنیا کې د ټول نه غټ موچي څوک دی. په دنیا کې د ټول نه غټ موچي د باټا او سروس والا دی. تاسو دا معلومات شته چې په ټوله دنیا کې د ټول نه غټ لوهار څوک دی. په ټوله دنیا کې د ټول نه غټ لوهار هغه د ټویوټا کمپنۍ والا دی. نو که چېرته یو ورکوټی معمولي موچي د باټا او د سروس مالک کېدلی شي نو تاسو ولې نه شئ کېدلی. که چېرته یو ورکوټی لوهار د ټویوټا کمپنۍ مالک کېدلی شي مشر کېدلی شي نو تاسو ولې نه شئ کېدلی. د میکډونلډز والا چې تاسو به کتلی وي کېدای شي تاسو هلته خوراک هم کړی وي د دې میکډونلډز والا بلاول په خپله برګر او داسې نور څیزونه خرڅول خو اوس تقریبا په هر یو ملک کې د دې برانچ دی د دوی فرنچایز دی. نو که چېرته دوی دومره مخکې تللی شي واړه واړه کاروبارونه دي او دا الله تعالی دومره مخکې بوتلي دي نو تاسو ولې نه شئ تللی. دوی مخکې لاړل ځکه چې دوی خواري وکړه محنت یې وکړو خپل دماغ دا یې بند نه کړل بلکې نوې نوې زده کړې وکړې هره ورځ یې وکړې د هر چا نه وکړې او په هر ځای کې وکړلې. نو په دې وجه باندې دوی مخکې لاړل. که تاسو داسې وکړئ تاسو هم داسې مخکې تللی شئ. ډېره مننه کوم ګرانو کتونکو بس اوس همدې سره زموږ ویډیو اختتام ته رسي او تاسو تر اخره پورې دا ویډیو وکته نو زما یقین ده انشاءالله چې تاسو به د دې ویډیو نه لږه نه او ډېره زده کړه به هم کړې دا کومه زده کړه چې کړې ده دا به انشاءالله ستاسو ټول عمر په کار راشي تاسو ته به ډېره زیاته فایده وکړي.
دا یو کتاب او که تاسو غواړئ چې د دې په شان نور کتابونه موږ تاسو لپاره راوړو تاسو کوم کتاب خوښي نو لاندې په ډسکرپشن کې نه بلکې په کمنټ سیکشن کې په کوم ځای کې چې تاسو کمنټ لیکئ په هغه ځای کې موږ ته ویلی شي چې دا پلانکې کتاب راوړه د پلانکې کتاب سمري خلاصه راوړه نو انشاءالله موږ به کوشش کوو چې د هغې سمري د هغې خلاصه هم تاسو ته په دې چینل باندې اپلوډ کوو اصل کې دلته خو زموږ ټارګېټ انګلیش په پښتو کې دی یعنی موږ انګلیش په پښتو کې زده کوو سپوکن انګلیش د انګلیش ګرامر او داسې ډېر څه زده کوو خو زه به کوشش کوم چې ستاسو لپاره هر هغه څه راوړم چې هغې ما ته فایده کړي نورو خلکو ته هم فایده رسولي او چې تاسو هم ترې فایده واخلئ بس د ویډیو په اینډ کې درنه صرف دومره غوښتنه کوم که چېرته تاسو زموږ چینل تر اوسه پورې سبسکرایب کړی نه وي نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ که انګلیش په پښتو کې زده کول غواړئ او همدغه شانې زده کړې جاري ساتل غواړئ See you inshallah next time with another lesson. Until take care and goodbye.